ګرانو کتونکو او اوریدونکو نن حلقه NA3 ته بیا راغلی یو. شهزاده میاګل شهریار امیرزیب چې د پاکستان پیپل پارټۍ د NA3 نامزد امیدوار دی، د هغوی سره به د هغوی د حلقې په حواله باندې، د هغوی د حلقې د فکر په حواله باندې او د ووټ او بیا د سیاسي هلو ځلو په حواله باندې خبرې اترې کوو. بچا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مهرباني خدای خوشحاله کړه. بچا څو ځله مو انتخابات کې برخه واخیستله، دې انتخاب ته په کم نظر باندې ګورئ او ستاسو په حواله خلک څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټیک ده، دا درې پیرې ما مخکې هم الیکشن کړی دی، د سندھیا باچا شهادت نه پس هم ما الیکشن کړی و. د هغې نه مخکې زه په نوکرۍ باندې خو د هغې نه پس بیا زه مستقل سوات ته رالم. خو دا تېر دوه الیکشن چې څنګه شوي دي او څنګه ګټلی شوي دي نو هغه تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده. زه چې سوات ته راغلی یم او سیاست ته راوتی یم، د ټول نه اول خبردار دی چې زما د پلار نیکه نوم دی ژوندی، ځکه د هغو څه انفراسټرکچر چې تاسو په سوات کینئ نو دا چې دی دا د هغو د لاس دی. اسپتالونه دي، سړکونه دي، دا هم د هغو د لاس جوړ شیزونه دي. او که تاسو سوات تاریخ ولټوئ نو زیات نوکریان چې وي هغه د غریب ولس ته میلاوی دی. او دا اسپتالونه دا سکولونه چې دا هم د غریبانو دپاره جوړ شوي چې د مالدار سړي خو خپل بچی ښکته هم علاج لېږلی شو، سبق له یې لېږلی شو، کتابونه به یې مفت ورکول، کم استاد چې به ښه رزلټ ورکړو هله به انکریمنټ ورکوو، په هسپتال کې به فری علاج کېدو. نو زه خو په دې نظریې باندې راوتی یم چې هغو چې کم کارونه کړي نو خدای دې مال دونه اختیار راکړي. ځکه زه والي صاحب خو نه یم چې هر څه زما په لاس کې دي، چې دونه اختیار راشي چې کم از کم د دې علاقې د خلکو د دې علاقې د ولس کم حق چې دی هغه حقدار ته دې کم از کم میلاو شي. زمونږ زلمی بهر روان دي، په سوات کې معاشي استحکام نشته، نو د سوات د معاشي ستونزه به څنګه حل شي؟ ګورئ سوات خو که تاسو وګورئ مخکې خو خلک به د پینډۍ نه یا لاهور نه نو 9 غنټې 8 غنټې به لګېدې، اوس خو خلک ډېر زیات راځي ځکه دا موټروی جوړ شو په 2 غنټې کې هغو سوات ته راورسي. نو د دې خلکو مطلب دا دی چې سوات هم د باجوړ او د وزیرستان په شان د بیکورډ ایریا ده، او چې سوات ته هغو راشي نو هغه دلته اریان شي چې وایي دلته د دې خلک څونه امن پسند دي، سکولونه چې هغه ویني، اسپتالونه چې هغه ویني. زما خو دغه خواهش دی چې سوات دوباره هغه شانتي سوات د هغه نوم میلاو شي. په سوات کې ستا 3 ایمرل ماینز دي، سرو کانونه پرېږدئ، 3 د زمردو کانونه دي. او زموږ ګټه د دې ځای نه کراچۍ ته ځي، بینکاک ته ځي، سنګاپور ته شي، هغه شی کټ کېږي واپس راځي او په 10 ګونه قیمت باندې دلته خرڅېږي. او دلته که تاسو کاریګران وینئ نو هغه د سن صفر زمانې مشینان دي د هغو سره. د حکومت له پکار ده چې هغو له ټریننګ ورکړي، هغو د ماډرن مشینري ورکړي. پکار ده چې څوک زمرود علي پکار ده چې سوات ته راځي، نه چې هغه کراچۍ ته ځي. دغه شانتې ستاسو ټوریزم دی، ټوریزم تاسو په طریقې باندې ډیولپ کوئ. ځکه اوس کالام ته چې څوک ځي نو هغو ډېر زیات ډسپوینټ کېږي. هغه وایي چې دا خو لکه ځنګل نه دی، دا خو د کانکریټ ځنګل دی، هیپهیزر ډیولپمنټ شوی دی. زما په خیال کې ادارې تاسو پرېږدئ چې هغه خپل کار کوي او موږ پرېږدئ چې موږ ستاسو لپاره قانون سازي وکړو. ځکه دا نن سبا چې کوم دا لږ لوټ کسوټ شروع دی، غریبانان خلک دي، د هغو بچي سبق ووایي، هغو پسې پوله پټۍ غاړه کړی، قرضې پسې اخیستي، خو هغه واړه چې د یونیورسټۍ نه راوځي بیا هغو ته نوکریان نه میلاویږي. تاسو وګورئ په دې تېر 10 کاله کې زموږ په سوات کې څه فیکټري جوړه شوه، څه میل جوړ شو. خو په دې ټول دنیا کې که تاسو بهر ملکونو ته هم لاړ شئ نو حکومت چې دی هغه 0.5% تاسو ته امپلایمنټ درکوي، 99.5% چې دی پرایویټ سیکټر ته نوکریان درکوي. نو حکومت له دا پکار دی چې دی پرایویټ سیکټر انکریج کړي، ډیولپ کړي. ځکه موږ به د خپلو بچو باندې سبق دې دپاره خو نه وایو چې دوی موږ عربو ته د نوکریانو دپاره لیږو. آیا تاسو د دې نارې سره خو نه یې راوتلي چې میک سوات ګریټ اګین؟ د خلکو نه هم موږ داسې خبرې اورو، نو په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟ نه زما خو دا خواهش دی د سوات نه موږ دوباره هغه سوات جوړ کړو، هغه ښکلی سوات نه جوړ کړو، هغه امن پسند سوات موږ د هغې نه جوړ کړو. خو مسله دا ده چې اوس خو یو جمهوري نظام دی، تاسو به خامخا الکټ کېږئ، تو به اسمبلۍ ته ځئ، په اسمبلۍ کې به تو دا خبرې کوې. زه هر چا ته دا خبره کوم چې زموږ MNA ګان MP ګان چې دي د هغو زیات انټرسټ یې په دې ډیولپمنټ فنډس کې. نو زه خو د شروع ورځ نه د دې خلاف یم، ځکه دا ډیولپمنټ فنډ چې دا د ضیاء الحق په وخت نه شروع شوي، کله په 85 کې چې نان پارټي بیسډ الیکشنز وشو او هغه بیا جو لیګ جوړه د هغې دپاره دا ډیولپمنټ فنډ خلکو ته جاري کړو. ډیولپمنټ فنډ دای چې تو په خپله مرضۍ لګولی شي، چا له ټوټۍ کور کې، چا له سړک ورکې.
چې څوک مې خوښ دی جواله ورکوم او څوک مې نه دی خوښ چې هغه پکار د ډیولپمنټ فنډز MNAs او MPAs جوړ لري کی دوی د خپل جاب ته پریدي زما که سبا ما وګټله د خدای د برکت سره که ما وګټله زما کار دا دی چې زه په اسمبلی کې کینم او زه هلته پالیسیانې جوړې کړم په هیلث باندې سړی خبره کولی شي د ایجوکیشن سیستم کې ریفارمز راوستل غواړي ستاسو جوډیشري ریفارم کول غواړي نو دا به څنګه کېږي دا به تاسو ښه خلک اسمبلو ته لیږئ نو دا چل به کېږي خو که دا لکه تېر 10 کال چې په موږ باندې تېر شو که داسې خلک په موږ باندې راغی نو زما په خیال کې د ټیکېدو بیا ماته څه حل نه ښکاري بچا د انتخاب کې آزاد امیدواران زیاته برخه اخلي نو په دغه حواله باندې تاسو څه وایئ نو زما په نظر خو دا ده چې لکه تاسو که کم ممبران چې موږ باندې 10 کاله پاتې شوي دي هغو چې کم خپل ګوشواري جمع کړي دي د الیکشن کمیشن سره 10 کاله مخکې تاسو هغه راولئ او ډېرې چې ګوشواري جمع کړي دي هغه تاسو راوړئ تاسو په خپله پته ولګي چې د آزاد خلک ولې الیکشن ته ورتېږي یا خو دا ډېر خلک داسې چې هغه وایي چې زه څوک به ماله پیسې راکړي او زه به کښېنم د چا به دا مطلب چې زه دا الیکشن به وکړم فلانی به د 15 کال کې ځان پوره کړی ځان به پوره کړم انډیپینډنټ کینډیډیټ خو دا دی چې اب خپل بیک ګراوند خو بیا چاته ښیي که نه چې بھائی په انډیپینډنټ حیثیت کې ما ستاسو لپاره څه کړي دي او د پارټۍ نه چې کم راځي هغه به بیا د پارټۍ منشور دغه کوي که تاسو اوس د پیپلز زما په خیال کې یو پارټۍ اوسه پورې خپل منشور نه دی راویستی واحد پیپلز پارټۍ دی چې هغې خپل منشور راویستی دی او په هغې کې هغو کم پالیسیانې چې ورکړي دي نو هغه د غریب دپاره مفید دي بچا پکول یو بدل په سر کړی زما دا بدل دی او ستاسو دا بدل دی نو د پکول په حواله باندې راته لږه رڼا واچوئ دا پکول ولې ستاسو بدل دی اصل کې سوات سټیټ کې چې کله سوات سټیټ همدا اورنګزیب ماله ټوپۍ جوړه کړې ده نو د هغه پلاټ شو نو هغه به هم والي صاحب له به هم ټوپۍ جوړولی ولیات صاحب له به هم جوړولی او څومره اردلیان یا زمونږ د سټیټ سروس کې چې څومره خلک وو نو هغه به هم داسې ټوپۍ اچولې کومه ټوپۍ چې تا اچولې دې ته چترالي ټوپۍ وایي کومه چې ما اچولې نو دې ته سواتۍ ټوپۍ وایي ما ځکه اچولې ده بچا ستاسو پیغام بسئ د حلقه NA3 ولس ته زما زه هر ځای چې ځم زه چاته دا نه یم چې تاسو ماله ووټ راکوئ زه هغو ته دا خبر کوم چې جمهوریت تاسو یو حق درکړی دی د ووټ په شکل کې نو په دې ووټ باندې تاسو خلک اقتدار د ایوانونو ته تاسو رسوئ ده نو سوچ وکئ خپل فکر وکئ دیانتدار خلک راولي داسې خلک راولي چې هغو ستاسو په مسایل باندې پوهېږي ستاسو مسلې به حل کړي او د ټولو نه ضروري خبره چې ستاسو حق به راوړي خپل جیب ته به یې نه اچوي خو حقدار له به یې ورکوي نو دا او دا دوی ته بیا یو موقع میلاو شوې ده نو دا موقع دی مهرباني کې دا خلک نه ضایع کوي جی کتونکو او اوریدونکو د شهزاده میاګل شهریار امیرزیب خبرې تاسو واورېدلې سیاسي مرکې به زمونږ رواني سبا به بلې حلقې ته ځو هیله لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ